چې انشاءالله موږ د خپل سرحداتو دفاع ډېر په ښه مېړانه سره کولی سو. انشاءالله آماده دي دلته هر قسم تیري ته هر قسم اقدام ته دوی جواب ویلی شي په ښه مېړانه باندې. دا ټانک چې دی دې رقم ته نور هم سرحدات ته ټول ټانکونه لېږل شوي دي. نو دا خو اوس دا ټانک تاسو ولیدو دلته د سرحدي نقطې ته چې راغلی ده او دا په د ډنډ پټان په دروازې سره نږدې ډېره لوړه نقطه ده د غره. نو د پاکستان خواته کوم ټانکونه چې ولاړ دي دا رقم دی موږ چې درولی دا ټانکونه یې دویم ولاړ دي. خو موږ د یوه هېواد سره هم دا نه غواړو چې اسلامي امارت یا اړیکې ورسره خرابې کړي یا د جنګ طرف ته خبره لاړه شي. خو که خدای نخواسته بیا هم داسې پېښې کېدې هغې دپاره موږ دفاع والا ملګري د پسانک په نوم چې ولاړ ده انشاءالله آماده دي دلته هر قسم تیري ته هر قسم اقدام ته دوی جواب ویلی شي په ښه مېړانه باندې. دا خو تاسو خپل عملي ولیدل دا ټانک چې دی دې رقم ته نور هم سرحدات ته ټول ټانکونه لېږل شوي دي. یو پاکستان سره تاجکستان سره ایران سره نور کومه سرحداتونه چې موږ لرو هلته د ګاونډیانو سره دا ټول نقل شوي دي هلته ځای په ځای شوي دي. د داسې حالاتو دپاره چې خراب شي حالات بیا دوی خپل جواب ورکړي. ټانګان دلته تر اوسه پورې 2-3 دانې را رسېدلې دي. سم فعاله ټانګان الحمدلله موږ لرو. د دوی 2 دانې سته، یو دانه یې ښخ کړی ده او یو دانه یې لا تر اوسه پورې دغسې درولی ده. خو الحمدلله موږ هم ډېر خوشحاله یو. امکانات انشاءالله د سرحداتو برابر دي. نو دغه ټانګ یې راوستلی ده، فعاله ده. انشاءالله په د وخت په تېرېدو سره انشاءالله که دوی تېری وکړي او د موږ طرف ته یا وار وکړي یا مثال داسې یو شخړه وکړي لکه مخکې به چې دوی کولو انشاءالله موږ 100% دې ته آماده یو چې انشاءالله موږ د خپل سرحداتو دفاع ډېر په ښه مېړانه سره کولی سو. نو دغه د اولین ځل داسې د افغانستان او د پاکستان پر کرښه باندې اول ځل داسې درېدلی ده او انشاءالله موږ نور هم دا امید لرو چې انشاءالله زموږ سرحدات به ډېر ټینګ سي او یو پلس به دا رقم شان موږ نور هم ورته راولو.